عثمان صاحب یو د ملنګي نه بعد یو بل یو نوې فلم اعلان وکړو هغه کې دا دغه چیرې اصغر چیما او د جهانگیر صاحب یو جوړي په مطلب یو فلم جوړل غواړم اصغر چیما به ویل نه او جهانگیر صاحب بیرو ډیر کو سانو دا و چیرې دغه نه جهانگیر صاحب انکار کړی دی په اولې سوال ما د چاندا سه اور چیرې جهانگیر صاحب ته چې د فلم افر کو نغو ته دومره معاوضه وی لکه څومره معاوضه چلی دغه په ډبل وي ته د دې لپاره چیرې دی چیرې بس نه کوم پتا چې هغه پښتانه هغه پرموټ کړي نه دي د پښتنو پوزټیو سایډ هغه خلکو ته نه دی خوده اوس کم نیگیټیو هغه خوده دي هغه په نو بس چینل هغه چینل تاسو راوړو هغه بیا تاسو وګورئ نو بل به خبر شي هغه پښتنو پسې کړي څه دي دا هغه ته ما ویلی مو مل دا پښتانه سادهګان خلک دي دی راته خبر نه دي چې تاسو کېره دي خلاف ګرځي د پښتو جبې د پاره د پښتنو د پاره زهر ګوره زخمی او ګور کنده زماړو مری دوه فلمونو او د کله چې بیا فلمونو سره لما بیا هغه کوم چې هغه کلاسیک پنو یا یو لایبرری د پاره د ساتلو یو فن چې کوم یا د کتوسه چې کوم دغه هغه کار ترورو ختمېدو بس فلم ډیر آسان شوی او چې څومره آسان شنو هغه عمر دی خراب کو هغه عمر دی تباہ کو کلام مخې څومره ګران هغه عمر خو هغه خو تاسو په خواني فلمونه وځم وګورئ خاص طور باندې چې وزګار شم زه په نت باندې سرچ کوم یوټیوب باندې جوړاړم یا خو کارټون په شوق باندې ګورم ډیر په شوق کارټون ګورم او یا چری ځان ته د پښتو فلم ولګوم زوړ نه مسعودی لاره سره کار کړي بدرمنی لاره سره کار کړي خدای دی وبخي لیاقت میجر صاحب سره کار کړي خدای دی وبخي آصف خان لاره سره خدای دی ژوند او صحت ورکی مطلب دې دا زما ګډ لک په دې باندې چې دې اکټرانو سره ما کار کړي یو چینل دی کوم چې جے کے جے په نوم باندې په یوټیوب باندې او هغه رو ما ډرامې کول نو ما غلګي سټاپ کی ولې چې ما به کوم ډرامه د شپې واچوره سحر له بجې کوم چینل ګلاول ټول ډرامه پاغه چینل پرتا و فیسبوک کې بخوره شوی دا چې بخوره شوی خدای پاک دا خلک څنګه ریچار کوم نو مې دین شي ریچار ته ځان ریچار کا عثمان صاحب یو د ملنګي نه بعد یو بل یو نوې فلم اعلان وکړو هغه کې دا دغه چیرې اصغر چیما او د جهانگیر صاحب یو جوړي په مطلب یو فلم جوړل غواړم اصغر چیما به ویل نه او جهانگیر صاحب بیرو ډیر کو سانو دا و چیرې دغه نه جهانگیر صاحب انکار کړی دی په اولې سوال نه جی نه ما پرون دا تاسو نن ما انټرویو کوي آی ډونټ نو چې دا تاسو کله چلوي دا انټرویو خو دا تاسو ته کتونکو دا په کوم وخت ځنا سي به دا انټرویو ورکوم تاسو سره مخاطب یم د دې یو ورځ مخکې ما غو فلم ساين کو فلم زکوم لګیم او زما مطلب هغه برازي چې ما د چاندا سه اور چیرې جهانگیر صاحب ته چې د فلم افر کو نغو ته دومره معاوضه وی لکه څومره معاوضه چلی دغه په ډبل وي ته د دې لپاره چیرې دی چیرې بس نه کوم پتا ځکه دا یو عرب معلومات څه فائدہ فلم خو ظاهر کومه کنه معاوضه موږ ته زمونږ فیلډ دې سمره زمونږ سرکټ دې سمره د پښتو جبې سمره کار درې سلام سره ما پای کې بز سم معاوضه غي ته اولی به ما مطلب دا خو بیا بخیتوب شو کنه دا خو منافقت شو چې به دا دې نو زبا و 10 لک علما بیا زبا 20 لک اخلما کنه نو زما د خپل ځاني دغه زد د سې دغه نشته دا یو خبره خوره کی ما وختي ما چې ویل چې انټرویو تاسو ناسو جوړه نو ما یاره زه د انټرویو غان نه ورکوم د چینل ولا وری هر سړی دی بیا خپل کیسې سازيږي د خپل چینل د بوز د لپاره پروموشن د لپاره بیا غیسې کیسې دي سازيږي نو زه اکثر انټرویو ورکوم هم نه جهانگیر صاحب تاسو خو فلم انډستری کې ډیر زیات کارو کو په زوړ دور کې تاسو بلیک اینڈ وایټ کې کارو کو په دې کې کارو کو په زوړ دور کې په دې نوې دور کې څور فرق غنئ بلیک اینڈ وایټ دور به ما کتو بالکل به می کتو زمونږ چې کوم دور په بلیک اینڈ وایټ کې تیر شوی دی هغه دور کلر تر اوریدلو کلر کې یو وخت پورې فلمونه ډیر خو تقریبا د ګورکان غالبا چې زخمی او ګورکان دا زماړو مری دوه فلمونه او د کله چې بیا فلمونه سره لما بیا هغه کوم چې هغه کلاسیک پنو یا یو لایبرری د پاره د ساتلو یو فن چې کوم یا د کتوسه چې کوم دغه هغه کار ترورو ختمېدو ناغه ډایرکټران پاتیو ناغه لیکوال پاتیو ناغه شاعران پاتیو ناغه میوزیک ډایرکټران پاتیو هغه سرورو ختمېدل صحیح خلک وتیرو هغه بس موږ کتلی او اوریدلی مو لیدلی مو پستر کومای فلمونو داغي موسیقي بالکل خو زمونږ بدقسمتي زما دا و چې زما په دور کې هغه خلکو بیا ډیر کم خلک پاتیو لکه وکټرانو کې پاتیو نه مسعودی لاره سره کار کړي بدرمنی لاره سره کار کړي خدای دی وبخي لیاقت میجر صاحب سره کار کړي
خدای دی وبخي اسف خان لاره سره خدای دی ول ژوند او صحت ورکی مطلب دې دا زما ګډ لک په دې باندې چې دې اکټرانو سره ما کار کړو خو بیهایند د کیمرا چې کوم خلکو کوم تکړه خلکو کوم پوهه خلکو هغه نو رائټر او ډایرکټر او دغه خلک هغه نو هغه دور خو بلیک اینڈ وایټ دور خو اوس خو کار سم ډیر زیات آسان شوی دی دغه سکرین دی مخ او ریل غری ټیک په بګل وی دغه اوس ریټیک سره مخامخ کته نه اوس بس فلم ډیر آسان شوی او چې څومره آسان شنو هغه عمر دی خراب کو هغه عمر دی تباہ کو کلام مخې څومره ګران هغه عمر خو هغه خو په تاسو په خواني فلمونه وځم وګوري خاص طور باندې چې وزګار شمه زه په نت باندې سرچ کوم یوټیوب باندې راړم یا خو کارټون په شوق باندې ګورم ډیر په شوق کارټون ګورم او یا چری ځان ته د پښتو فلم ولګوم زوړ لکه دیدن شو خانه بدوش شو ارمان شو کوچوان شو اوربل شو دا کلاسیک فلمونه کنه ها نو بس هغه وګورم دا غي میوزیک هم ډیر خوندناک دا غي سبجیکټ هم ډیر خوندناک پلس دا هغه وخت د اکټرانو چې کومه خوبي وا هغه ډیر پوس مطلب په دې ملایجه کې د قصې لګا څنګه چې مونږ لیږو اچغي سوري او پکې نه و اچغي سوري او دا میوزیک او ګرام دا شنو نو پکې نو سموث یو فلم بو مطلب زما دې کول چې ورته ناس بس اورېدې می یا مې ورته کته وس نشته هغه څه بل د سوشل میډیا د ور دی څوک سوشل میډیا نیگیټیو استعمال څوک پازیټیو پازیټیو وګړي کم دي دي کوي او بس دوی نشم ویلې خو نیگیټیو ډیر زیات او ما چې څنګه وګورئ تاسو ته مطلب دا یو خاص زما دي چینل دواره ته دی نو څومره مستعارونه دي زما مرګري دي زما بشران ورته وایي چې دی او دی پر چینل ګلابي کړي په یوټیوب باندې نو بار دا خبره کوم چې تاسو به نیگیټیو ثینکینګ بد خبره به نه خبروي نه دا خپل ویوز لپاره خپل فالوور لپاره بل څه لاس بیزه ته کوي کنه دا مکو خو به سي ګرځي خسته امر شي مطلب تاسو له یو انګل هغه څه زما دښمنی په دې باندې و زما غوسه ورته زما کار ورته صرف په دې باندې تر اوسه دی او ذاتی دښمنی چې هغه پښتانه هغه پرموټ کړی نه دي د پښتنو پوزټیو سایډ هغه خلکو ته نه دی خوده نیگیټیو سره کړی اوس کم نیگیټیو هغه خوده دي هغه په نو بس چینل هغه چینل تاسو راوړو یو هغه بیا تاسو وګورئ نو بل به خبر شي هغه پښتنو پسې کړی څه دي دا هغه ته ما ویلی مو مل دا پښتانه سادهګان خلک دي دی راته خبر نه دي چې تاسو سکه دي خلاف ګرځره پښتو جبې د پاره د پښتنو د پاره زهر ګوره واو ابل سوشل میډیا د تاسو په نوم باندې بشمیره چینل دي بشمیره پیجونه دي ټیک ټاک تاسو په خپل ریل سشته کو نشته جی زما یو ټیک ټاک چینل دی دا وخت او ما یو چینل کړو هغه د جے کې جے په نوم باندې جے کې جے ازما اوریجنل زما خپل دی وسم دی هغه له ما کار لک سټاپ کو سټاپ می پدې کو تاسو په نوم ډیر زیات دي کنه ځکه وایم چې تاسو رو باسي جهانگیر خان د بیا افیشل بم پکې راشو نه افیشل بم پکې راشو توبه خدای زم اریان شمورتا مطلب درې زره د سکرین ته د سې کوا جهانگیر خان غ چینل یو پکې شروع نه مله جهانگیر خان څومره چینل دي زما یو چینل دی کوم چې جے کې جے په نوم باندې په یوټیوب باندې او هغه ما ډرامې کول نو ما غلګي سټاپ کی ولې چې ما به کوم ډرامه د شپې واچو سحر ل بجې کوم چینل کولا ول ټول ډرامه پاغه چینل پراته و فیسبوک کې بخوره شي دا چې بخوره شي خدای پاک دا خلک څنګه ریچار کوم نو مل دین شي ریچار ته ځان ریچار کا ما دې ځان ریچار کو دا شو بس په حواله ستاسو خبر نیمه کوم یو فلم ریلیز شو ملنګي پای کې یو نوې ویلن راغی غرچی ما ډیر خلکو دا دغه کو چې دا جهانگیر صاحب په مقابله کې راغی جهانگیر صاحب داسې حواله سره سوای نه جی لا ما دا خبره په ډیر انټرویوګانو یې کړې دا ما په پیج باندې کتلی غالبا تاسو په نوم یو چا پیج جوړ کړ فیک و یارسو هغه باندې دا خو دوی زموږ سره زیاتې کو شاید عثمان زما سره دا زما په مقابله کې کسره وستو دا حواله سره یو نه توبه خدای ما تر ذکر ډیسکس کوم نو زبا بدر منیر صاحب ډیسکس کوم زبا نعمت سردی صاحب نه چې مان بر دي واو زبا صفخان را ډیسکس کوم زبا لیاقت میجر صاحب الله دی بخیر ډیسکس کوم مطلب دغه خلک دي کوم چې د چا په کتو چې زما د شوق پیدا شوی زه اکټر شم زبا غي ډیسکس کوم پاتې زمګر نوی کسان مطلب چې ما شو یا دغه شو زه خو غي سپورټ کوم ما چې په یو فریم کې ولاړی زه ورته چل خېما چې دا د څه مکو دا غلطه ده د شو کا بچو یا د شو کا ولی چې نعمت سردین پس به منګه ویل چې خدای پاک د دنه پس به سوق ویلن راځي په پښتو فلمونو کې یا د بدل راځي خدای وبخیا خدای دې وبخي د دنه پس به سوق ګیرو راځي په ټوله هغه د انډستری چری شاید دی ارباز دی جهانگیر خان دی دا ټول پکې راځي سوق د بدر سے پځي سوق د نعمت لاله پځي زمونږ پځي هم سوق راځي بالکل راځي منګ به لاړ شو
یا به ریټایر شو یا به دنیا نه لاړ شو رخصت بشو نور براشي نو نه زما خپل ځای دی په خپل ځای باندې کار کوم زما نه چا سره عزت شته نه مې جالس پن شته نه مې پزله کې سکینه شته چې هر څوک راځي ویلکم په سر سترګو ما نه څه د وسه دغه لپاره ښه کېږي زه به کوم